السلام علیکم ګرانو مینوالو آر جے سلمان افریدی د خپل یوټیوب چینل نه یو ځل بیا تاسو سره مخاطب دی. ګرانو مینوالو د آر جے سلمان افریدی په دې چینل کې وی ټوکې ټکارې مزیدارې او د چا خبره د خندانه بشین چې خو نن سره جناب یو بدل خبره شریکوم او هغه داسې ده چې ګرمي هم ده او ماشي هم ډېر زیات دي. او د ماشو حوالې سره یو ښکلې خبره دا ده که نه چېرې یو ماشي نه چا پوښتنه وکړله وایي تاسو په ګرمیانو کې راځئ او په یخنیانو کې نه راځئ، دا څه وجه ده که نه؟ وایي په ګرمیانو کې راځئ او په یخنیانو کې نه راځئ، دا څه وجه ده؟ نو هغه ماشي ورته وایي تاسو زموږ په ګرمۍ کې ډېر قدر کوئ چې لا دله په ژمي کې به راسو. همدغسې جناب ما په فیسبوک باندې پرون یو خپل پوسټ کړی جناب د خپل فیسبوک نه ما یو پوسټ کړی چېرې د ماشو دپاره څه حل یا څه فارموله، مطلب چې ماشي د نه لرې لاړ شي. ځینې علاقو کې ډېر زیات وي، لکه زموږ علاقه واخلئ یا داسې نور علاقې واخلئ، نو په هغې کې ماشي ډېر زیات وي. نو آیا د دې دپاره څه فارموله یا څه حل؟ نو چا به څنګه کمنټس کول، چا به څنګه کمنټس کول، چا به څنګه کمنټس کول، خو ډېر پکې داسې وي جناب چې هغه ډېر بېزاره و چېرې ماشي نه ورکېږي په یو طریقه باندې هم. خو جناب د هغې دپاره یو مشر نه ما یو ډېر وړوکي او ډېره اسانه ټوټکه یو ښکلی غوندې کې حل یې زده کړی دی او هغه تاسو ټولو سره شریکوم چې تاسو یې مخکې وړاندې کوئ، ځکه چې د ماشو سیزن دی او جناب موږ نه غواړو چې ماشي موږ ډسټرب کړي یا زموږ ماشومان دې تنګ وي یا دې موږ په خپله تنګ یو. نو بلکل جناب د هغې دپاره یو ښکلی غوندې کې فارموله او هغه یو څو شیونه دي جناب چې ډېر زیات اسان دي، هغه هر سړی کولی شي. نو مهرباني وکړئ جناب دا چینل تاسو سبسکرایب هم کوئ، بالکل د دې نه علاوه لایک هم یو کلیک وله ورکړئ او بیل آیکن باندې هم ګورئ دغسې یو ټک وکړئ ښه که نه چې تاسو ته نوې نوې ویډیوز میلاویږي. بله خبره دا ده جناب چې زما په چینل کې وي ټوکې ټکارې هغه هم جناب مزاحیه د خندانه به شین شي. خو نن جناب دغه کیسه لږه بدله ده او جناب شروع کومه تاسو سره دغه ټوټکه دغه وړوکې غوندې کې فارموله جناب چې تاسو هم په خپل علاقه کې وکئ او تاسو ترې مستفید شئ. بلکل جناب تاسو به راواخلئ یو عدد وړوکې غوندې کې ګته چې تاسو سره وي نو بلکل جناب ګته به راواخلئ. صحیح شوه؟ د ګتې نه علاوه بل یو شیز جناب چې تاسو سره وي او هغه په عام بازار کې هر چېرته میلاویږي جناب لونډه ورته ویلی کېږي، دا د تاسو ته به ښکاره کېږي هم. بلکل جناب په 10 روپۍ باندې میلاویږي. بلکل دا لونډه دی جناب، دا وګورئ او هر اینګل نه جناب دا دی، دا د ماشو دپاره میلاویږي. خلک یې په لاسونو باندې یا په مخ باندې لګوي، خو تاسو به جناب داسې چل کوئ چې دا به په دې ګته باندې ولګوئ، په دې ګته باندې به دا داسې ولګوئ. چې کله دا تاسو ولګوئ ښه به پرې اوار کوئ. صحیح شوه؟ دا چې کله تاسو ښه اوار کوئ نو د هغې نه پس نه دی، د هغې نه پس به تاسو دا یو ساعت پرېږدئ چې دا لږ معمولي غوندې کې په دې باندې اوچ شي. دواړه طرف ته ته لګولی شي. صحیح شوه؟ دواړه طرف ته ته لګولی شي په دې باندې. چې کله دا تاسو ولګوئ نو جناب ماچس خو هر چا کاروي او ماچس پورې لطیفه هم ده که نه، هغه یو سړی نه دی هغه خپل زوی لیږلی او بچیه ماچس راوړه، نو چې هغه لاړو نو چې ماچس یې راوړل نو ټول پکې سوځېدلي وو که نه. نو چې سوځېدلي وي نو هغه پلار یې ورته چې خدای دې غرقه دا خو دې ټول سوځېدلي راوړي دي. نو هغه زوی ورته وایي دا جي قسم دی بار مې ټول ټیسټ کړي وو، ټولو کار کولو ټول بلېدل که نه. نو جناب تاسو به ماچس راواخلئ. صحیح شوه؟ او دا ګته نه ده، دې ګتې نه به ښه د مزېدار یو 2 منټه یا 15 منټه پس نه دی دې ګتې نه به جناب تاسو ورکئ اور. خو حاضر وخت به دا نه بلیږي، یو پوکې هم پکې ورکو. او د دې نه علاوه جناب تاسو دغسې طریقې سره وکئ دا چې اور واخلي نو بیا به تاسو ښه مزېدار دا یو سایډ ته کېدئ او بیا ګورئ جناب چې ماشي تاسو تنګوي که تاسو ماشي تنګوئ. همدغه جناب نننۍ ټوټکه ده، شریکه کوئ. بلکل جناب ساده غوندې کې ګته. د هغې نه علاوه جناب لونډه په هر بازار کې میلاویږي، په دوکان کې میلاویږي. د ګتې دپاره لګول دي دا چې لږه اوچه شي یو 5 منټ به پرېږدئ او د هغې نه پس به ښه ښکلی مزېدار تیلی ورته کوئ. نو بیا جناب ماشي به ستاسو نه تنګ وي، تاسو به د ماشو نه یې تنګ ښه که نه. او د ماشي حوالې سره یو بله لطیفه هم در سره شریکومه. هغه یو سړی و جناب هغه په پټي کې ګوډ یې کولو نو جناب په پوزه کې ماش یې لاړو، په پوزه کې ماش یې لاړو که نه. نو ډېر سوڼ یې وکړل خو هغه ماش یې بار نه راوتو. هغه خلک وایي که نه وایي ښار ته دې په نوښار راتاومه. نو هغه ماش یې ډېر سوڼ وکړو چې بار روزي خو رو نه وتو. په آخر کې دې سړي نه دی، دې سړي دا پوزه بر راکاږله، خر داسې یو خر یې ترې ویستو او دې ماشي ته وویې وایي زه چې په نوښار دې راتاوږمه. نو بلکل جناب دا د آر جے سلمان افریدي چینل دی، په دې کې وي نوې نوې ټوکې ټکارې، نوې نوې لطیفې. او جناب دا ویډیو ده دا شیر کړئ چې خلکو ته فایده ورسېږي. او ورسره که تاسو ته بلکل جناب خوښه شوي وي نو دغه چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن باندې لازمي کلیک کړئ. همدغه میسج د ټولو دپاره خپل ورور خپل کوربه خپل پریزنټر سلمان افریدي له به ورکوي. اجازت د لوی الله پامان.